طالبانو ورونو دا رنګونه نه دي، دا رنګونه نن عصر کې پر مختلل دنیا کې رنګونه د دوا دپاره استعمالیږي، دوا پکې په طب کې دا د طب یوه برخه ګرځېدلې. زه اوس خبر درته کوم. سور رنګ څه ده؟ سور رنګ سړی لیونی کوي. که یو انسان په داسې جې کې واچوې چې بالغ، توشکه، بړستنه، پردې، رنګ د کوټې دا ټول سره وي، دا انسان مخدر کېږي، لیونی کېږي. که راکوه خبر پوه شو یو. او که چېرته ته داسې یو هغه کې وې چې ستړی یې، کله چې ته ناامیده یې، کله چې یو انسان ناامیده سي، ناامیدګي یو انسان ته پیدا سي، سور رنګ کوټه کې چې انسان واچي لږ عصابي تکلیف ولري، نور هم عصابي تکلیف زیاتېږي.